دومره پاملرنه کړي، دومره یې ورنه مننه کړي، څه ما وکړو. کوم وخت تاسو خدمت کې نو سپاهي سره غږېدلی، بریدمل سره غږېدلی، ځوان افسرانو سره، ټولو قول اردوګانو کې هم ګرځېدلی، په نوم مې پېژندی او هر چیرې هره اونۍ کې ما تاسو ته تلیفونونه کوم، لیدل مې در سره، کتل مې، ما پرې نه ښودلی، نړۍ پرېښودلې او خپل منځ کې بیا ګورئ هغه فساد چې په فوز کې راغلی و تر څه زه راغلم، له تاسو نه فرصتونه واخیستل. زر جنراله باید وایي یا کمتر په وزارت دفاع کې 3,000 یې مقرر کړي وو. داخله خو پوښتنه مې کوله آیا په وزارت داخله کې قراردادي ځان ته جنرالي ونه خیستل؟ پارلمان چیرې ننوتلی و؟ ټول قماندان د امنیه عهده یې ټاکل. دلته هم ضرور وه اردو او پولیس او امنیت ملي ټول ډېر لوی قربانۍ ورکړلې. پولیس باندې انتقادونه دي، مګر داسې پولیسانو چې ځانمرګ یې په غېږ کې ونیول، ځان شهیدان کړل، اما هم افغانان یې وساتل، د جرمني سفارت یې وساته. موږ باید برته فکر وکړو په اساسي توګه چې ولې